دوستانو لوبه خو وشوه خو بدبختانه چې مونږ وبایلله خو اوس غږیږو د افغانستان راتلونکي لوبو باندې چې افغانستان راتلونکي لوبې په کومو تاریخونو باندې دي که چیرې مونږ د یاد جام اول پړاو ته وګورو کوم چې په دوه ګروپونو ویشل شوی و چې په هغه کې A ګروپ کې هندوستان پاکستان هانګ او B ګروپ کې افغانستان سریلانکا بنگلادیش وو نو A ګروپ نه په ټاپ کې هندوستان راغی او B ګروپ نه په ټاپ کې افغانستان نو داسې اټکل کېدو کوم چې د سوپر 4 تقسیم اوقات اعلان شوی و چې په هغه کې به A ګروپ څخه A1 هندوستان وي او A2 به پاکستان وي او د B ګروپ څخه به B1 افغانستان وي او B2 به سریلانکا وي خو د چې سریلانکا هیواد د یاد جام کوربه ده نو د لوجه ACC یا ایشیا کرکټ کونسل دوی ته B1 ورکه او افغانستان ته B2 نو اوس د افغانستان راتلونکي لوبې کمې چې د اټکل کېدو چې راتلونکي شپږم تاریخ باندې به د هندوستان سره او په نهم تاریخ باندې به پاکستان سره خدای چې اوس دوی ته B2 مقام ورکړی شو نو مخکې کمې لوبې چې د اټکل کېدو چې د افغانستان به هغه اوس د سریلانکا دي او کمې لوبې چې د سریلانکا وي هغه اوس د افغانستان دي نو دې ته په کتو سره د افغانستان راتلونکي لوبې یو خو نن ترسره شوه بله د دې میاشتې په اووم تاریخ باندې پاکستان سره ده کوم چې به د شارجه نړیوال کرکټ میدان باندې کیږي او د هغې ترڅنګ دریمه لوبه بیا کوم چې د سوپر 4 اخیرنۍ لوبه ده هغه بیا په اتم تاریخ د هندوستان سره په دوبۍ نړیوال کرکټ میدان باندې ده مطلب دا چې افغانستان راتلونکي لوبې د پاکستان سره په اووم تاریخ ده او د هندوستان سره په اتم تاریخ خو پاکستان سره په شارجې باندې دی او هندوستان سره بیا په دوبۍ نړیوال کرکټ میدان باندې دی دلته باید یادونه وکړم چې په داسې پریکړو کې تخنیکي ټیم حق لري چې دوی ټایم ټیبل بدل کړي یا کوم څه چې بدلون وغواړي دوی په تقسیم اوقات کې راوستی شي